په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو او د امنیت له ټینګښت سره بلخ ولایت د بهرنیو سیلانیانو د راتګ لیوالتیا د پام وړ زیاته شوې ده. اوس مهال په بلخ ولایت کې د امریکا، استرالیا، پولند، جرمني او جاپان هېوادونو 19 تنه سیلانیان شتون لري چې د بلخ ولایت بېلابېلو سیمو ته به د سفر کولو په ترڅ کې به له تاریخي او فرهنګي ځایونو څخه لیدنه وکړي. And I'm traveling with friends from all over the country, all over the world, Germany, Norway. موږ له ځینو نورو سیلانیانو سره له جرمني، ناروې څخه راغلي یو. 14 ورځې کېږي چې موږ په افغانستان کې یو. د افغانانو له میلمه پالنې څخه ډېر خوښ یو. افغانستان ډېر ښایسته خواړه لري لکه کباب، قابلي پلو او داسې نور. د افغانستان ټولو خلکو ښه میلمه پالنه وکړه او افغانستان د ډاډمن امنیت څخه برخمن دی. Back home that the people of Afghanistan are very nice. There's so much diversity in Afghanistan. It's amazing. دغه سیلانیان وایي چې بهرنیو رسنیو به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ناسم معلومات خپرول. نو اوس مهال چې کله موږ دې هېواد ته په سفر راغلو نو دلته د ښکلو او تاریخي سیمو څخه د لیدنې ترڅنګ د افغانستان له امنیت څخه هم ډاډمن شوو. Because you hear all kinds of news, so this is very surprising, positive surprise. زما لپاره یو نوی او په زړه پورې هېواد دی. دغه هېواد کې د ډاډ وړ امنیت شتون لري او ډېر خوندور خواړه لري. موږ له هرات، کابل او مزار شریف څخه مو لیدنه وکړه. واقعا هم چې ډېر ښه امن چاپېریال لري. له نورو سیلانیانو څخه مو هم دا غوښتنه ده چې له دغه لرغوني هېواد څخه لیدنه وکړي. موږ دغه تاریخي او لرغوني هېواد ته راغلي یو چې له لرغونو ځایونو څخه لیدنه وکړو. Come and enjoy this wonderful and amazing country. د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلين وايي چې د روان کال په اوږدو کې څه د پاسه 200 تنه سیلانیان د نړۍ له 60 هېوادونو څخه بلخ ولایت ته د سیاحت په موخه راغلي دي.